الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو د الله رب العزت د باندې کوم شعبان رب میاشت راوستې معمولی میاشت نه ده. الله رب العزت په دې میاشت کې د مسلمانانو لپاره انعامات لیکلي دي چې کله هم یو مسلمان معمولی عبادت هم کوي الله رب العزت ورته په درې چنده ثواب ورکوي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې هر یو سیس ابتدا وي او تمهید وي دغه رنګې د شعبان المبارک میاشت تمهید او ابتدا چې ده مقدمه چې کومه ده د شعبان میاشت. بیا دغه رنګې علما کرام هم دا لیکلي دي چې الله رب العزت دې میاشت ته فضیلت ځکه ورکړی دی چې دا میاشت د رمضان په استقبال کې الله رب العزت راوستې ده. بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د شعبان المبارک میاشت چې کومه ده هغه الله رب العزت د مسلمانانو د پاره د فضایل هغې کې داسې مختص کړي دي چې په دې ورځ کې چې کله هم انسان څومره هم عبادت کوي نو الله رب العزت د هغه عبادت په وجه باندې رمضان مبارک ته تیاری په دی باندې کوي. شعبان میاشت راله هر یو سړی ذهني طور تیاری کې چې رمضان المبارک میاشت را باندې راله. شعبان میاشت راله هر سړی دې ته تیاری چې د زکات میاشت راله. زیاتره خلک زکات په دې میاشت کې هم ورکوي او دغه رنګې الله رب العزت احکام هر کال انسان ته متوجه خو د انسان په زړه کې هغه خوف او غیره او جذبه ولوله په نورو میاشتو کې دوره هم دغه غنی نی را بیدار چې څنګه په دې میاشت کې. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله انسان د شعبان او د رمضان المبارک میاشت عمومي او په هغې کې الله رب العزت خوشنودي دی ونه لټوي د الله رب العزت رضا ونه لټوي او د الله رب العزت د رضا سبب اعمال ونه کړي دا انسان ډیر بدبخته دی. ټول کال انسان د معاصي او په ګناهونو کې تیر کړي او یو څو میاشتې الله رب العزت ورته د فضیلت ورکړي او هغه د فضیلت میاشتې د ده نه وځي دا ډېر بدبخته انسان دی. ټیک ته هر عمل ته کې او په اعمالو کې اخلاص د انسان دپاره ضروري دی. رمضان المبارک کې ستا دپاره اخلاص په روژه کې پکار دی. شعبان کې تا ته د نفلونو او د زکات کې اخلاص پکار دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة که د شرعي یو حکم نه انکار کوي او یو کې ورې ته مسلمان نه ګورې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ځینې کسان داسې پیدا شوي چې هغوی منکرین زکات و د زکات نه انکار وکړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی خلاف د جهاد اعلان وکړو
چې کله هم یو سړی د شریعت یو حکم مني او د بل حکم انکار کوي پوه شو چې دی کافر شو. الله رب العزت د دین احکام 15 ارکان پوره را لېږلي دي. که د یو رکن او د یوې خبرې انکار کې د انسان کفر ته لاړ شي. د مونځ انکار کې چې ډکو مې نه نه کولی شم اذان ته مسلمان به ورته ووایي بالکل نه. دغه رنګې که د زکات انکار کوي، که د روژې انکار کوي، عرض که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو انکار کوي او دا وایي چې زه قرآن منم او حدیث نه منم، دا د انسان لیکلی شوی کتاب، دا حدیث زه نه منم، نو هم بالإجماع الامه جمهور علما په نسبت باندې هغه کافر دی. وجه دا ده چې ته قرآن مني او د قرآن ویونکي چې بچا باندې قرآن نازل شوی دی هغه د خولې مبارک نه چې کوم احادیث راوتي دي هغه ته نه مني. او ټول مسلمانان په دې غولوي چې دا خلک دا مولیان دی د ځان نه لګیا دي، دی د ځان نه خبرې کوي. یا ساده څوک د ځان له قبر نه درنوي، ځان له آخرت نه درنوي، ځان له میدان حشر نه درنوي، ځان له غاړه نه درنوي، ځان په عتاب کې نه راګیري، ځان له سوي ورته برزخ نه بربادوي. الله رب العزت چې په قرآن کریم کې نازل کړي دي دې ته ویل کېږي وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع چې کوم احادیث متواتره دي. دغه رنګ قرآن کریم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نازل شوی دی، په کاڼو، په بوټو، په سرمنو، په هر ځای کې لیکل شوي آیتونه حضرت عثمان رضی الله عنه راجمع کړل او د یو کتاب شکل یې ورته ورکړو، هغه انسان لیکلی. نو بیا به ته څه کوې؟ خلک به په دې غولوي چې دا هم د انسان لیکلی شوي کتاب دی، د دې نه به هم انکار کوي. په هر دور کې فتنې راغلي دي. علما کرام چرته هم خپل محاذ نه دی پرېښودی، خپل منبر، خپل محراب، خپله مصلا اغیارو ته یې نظرانه کړې نه ده. ګورې خپل ځان نظر کړی دی خو اغیارو ته یې د دین نه دی ورمخکې کړی چې بس لرې کوي، ختم یې کوي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو مقدس میاشتې رالي، د رمضان المبارک میاشت مو په سر راله. تیر رمضان کې کم خلک وو هغه دې ښه کال نشته. تیر شعبان کې چې کم خلک وو دې شعبان کې نشته. تیر ځل چې کم سبقونه مو ویلي وو په هغې کې راسره کم خلک ناست وو، چا پکې څوره عبادتونه، څوره اخلاص، څوره ختمه، څوره خپل عبادتونه سرته کړي دي، ذکر اذکار یې کړی دی، اعتکاف یې پکې کړی دی، هر څه یې کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې نن سبا نشته، خاورو لاندې پراته دي. هر انسان دنیا ته ځان سره ګارنټي کارډ نه دی راوړی چې زه به 2 کاله ژوند دی. هر یو انسان ځان سره یو اګریمنټ نه دی راوړی چې زه به 2 کاله ژوند دی. الله رب العزت هر انسان ته یو مقرر وخت ورکړی، چاته لږ، چاته ډېر، چاته سیوا، چاته د بیمارو ډک، چاته د صحت ډک. ډېر خلک به داسې دي چې ډېر عمرونه یې دي، صحت هم دی. څه خلک داسې چې عمرونه یې ډېر دي، د بیمارو ډک دي. ځینې خلک داسې دي چې عمر کم دی، صحت یې ډېر دی. دا خو د الله رب العزت د طرفه تقسیم دی او د الله رب العزت د طرفه چې تقسیم انسان ته میلاو شي په هغې به رضا کېږي. الله رب العزت انسان ته په تقدیر کې چې څه لیکلي چې په هغې باندې انسان رضا وي، روز په قیامت به الله رب العزت د ده سره حساب کتاب ډېر اسان دی. حضرت شبلی رحمت الله علیه فرمای چې یو پیره مازان سره دا خیال وکړو، واقعا ده د دنیا انسان د محبت د خبرې سوچ وکړي چې د انسان د دنیا سره محبت څومره دی. شبلی رحمت الله علیه فرمای زه ناست وم، شاګردان رانه لاړل، د درس او د تدریس دور چلیدو، شاګردان به راتلل، سبق به یې زده کو، پاسېدل او تلل. ما وی چې نن څوک څه راړي که نه، ما ته د خپل نفس ووایي چې یاره ته ډېر بخیل انسان یې، ته څه یې، ته ډېر بخیل انسان یې. ما وی ودرېږه، نن چې څوک څه راړي که نه، نن به هغه ټول زه صدقه کوم، نن به ټول هغه څه کوم، صدقه کوم. د انسان د نفس پورې خبره راله چې دا انسان دا نفس چې دا ډېر عجیبه دی، دی په هېڅ ځای کې نه پرېږدي. وی داسې کار وشو چې یو شاګرد مې د یو ملک نه نظرانه راولېږله چې حضرت صاحب چې دا واخلئ، دا قبوله کړئ. چې ما وکته هغه تیرې کې 1500 د سونې اشرفۍ وي. هغه ما راواغستې، ما خو دا عزم کړی چې دا خو به زه صدقه کوم، یو زه روان کړم. چې روان شوم نو یو ځای ته ورسېدم، نو هلته کې یو دکان سره حجام سره یو سړی ناست دی، خپل ویښته سموي او دی ناست دی. چې ورته ما څنګه وکتل او ما هم کته چې ورکه غریب به کوم ځای کې پخې له راځي چې غریب له زه دا ورکړم. چې څنګه ما یې غریب له پیسې ورکولې،
او هغه غریب چې کم ناستو هغه وړوند حجام ته نئی ته ناستو ما چې هغه ته څنګه پیسې ورکولې حجام ته وی د دنه پیسې نه لې 1500 روپۍ به مانه والی اړوند وی دا 1500 روپۍ څه ډېرې زیاتې نه دي وی زمان باغی سړی باندې خړه خپه شو ما پیسې صدقه کولې حجام وی دا کس چې ما سره کېناسته وی دا ډېر غریب و ما د ړړ نه ویلې چې دې نن فی سبیل الله کار کوم دنه به زه پیسې نه لرم په زړه کې راته نفس وی چې ته خو ډېر بخیل دلته کې دې لاس وروستو کو هلته کې نه یو وی چې هسې ولا حجامت کو اخر وی غوسه راله پیسې مې راواغستې چې خپل نفس پې ما خو د وړه خبرې پیسې استې راوړې سمندر ته مې چې خدای دې بیخ بس ستاسو د وجې زما ټوله ورځ ضایع شوه نه انسان ته که د دنیا هر څومره دولت میلاو شي انسان دا نفس نه مړېږي دی وایي حل مې مزید راچوه حرامي حلالي جایز وي ناجایز بس توبه به وباسم که نه آسان شارټکټ لاره توبه به وباسم په حرامو پیسو باندې ګورې ته توبه نشي ایستی په پردي حق په خوړو باندې ګورې ته توبه نشي ایستی په چا سره په ظلم او په زیاتي باندې صحیح ورته ته توبه نشي ایستی تر څو پورې د هغه نه معافي نه غوښتې خدای پاک یې درته تر هغې پورې نه معافوي چې انسان څه ګناه وکړي په هغې به ته توبه وباسلی شي په عباداتو کې د الله رب العزت د باندې کوم عبادت فرض دی هغه دې ونه کوه د باندې د رب العالمین د طرفه قرض دی هغه به وکړي هغې باندې توبه نشته مزد ته پاتې دی توبه وباسه آینده به یې نه قضا کوم په ټایم یې کوه او دا نه چې په توبې سره تا ته تېر شوي قضا شوي منځونه سوي ورته معاف اگر یو کس راغی استاد وی به خو شعبان میاشت رااله ما ویل خیر شه وی رجی په در شعبان باندې د خلکو تقدیرات لیکل کېږي ما بالکل ټیک خبره وی په دې رشپه باندې چې 2 رکعات وکي دا خو قضای عمرې دی ټول عمر سره منځونه پیرا ګرځي وای دا ته چا وی دي دا خو ټول خلک خو اوسګار ناستو بس کله شعبان میاشت پر راته 15 شعبان باندې خو خپل ودرېدل 2 رکعات قضای عمرې به کوله بس نو ټول کال به عيش عشرت کول دا کومه خبره ترې شو د شوال ورځ شپې راشي د شپږ روزې د شوال چې نیسي بیا د ټول عمر د روزو ثواب میلاویږي بیا د رمضان مبارک میاشت روزې نه نیسي او که د شعبان دغه رنګې د فضیلت شپه د ټیک ته الله رب العزت ورته فضیلت ورکړی دی تا ته الله رب العزت فضیلت درکوي ثواب پې درته درکوي دا نه چې ټول عمر ورته د منځونو د نفلونو اجر پې درته میلاویږي او قضا منځونه پې درته الله رب العزت بخي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې کله هم حدیث وایي یا چرته د اورئ د سیاق او د سبق معلومات کوي او د سند معلومات کوي چې آیا د سند پر روایت سره دا صحیح دی که سند حسن دی حسن لذاتی دی حسن لغیره دی اصول حدیث نه انسان خبر نه بس حدیث ته ومنګړ دړه دړ شعر کیږي هر یو سړی شعر کوي لګیا دی هر یو سړی مفسر او محدث ته جوړ دی یک ته ډیره د سعادت خبره ده ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې انسان سوره دین سره مینه محبت ساتي الله رب العزت هغه دینی جذبت په اولاد کې ولا راوړي انسان سوره دین سره مینه محبت ساتي نو الله رب العزت څه چل کوي لومې انعام پیدا کوي چې اولاد وطن کمال او کچره انسان وای مړه د بډیانو خاصی ځان ته کار کتلې بس په جمعه بیان او په ختم بیان او په جنازو بیان او بار ځای کې بیان او په درس کې بیان د دې بیان نه خلاص نشو د دې څه جوړه نکړه موږ به دې څه جوړه کو چې دا څه قسمه خبره سکه نو څه چل کوي لومې گمراهي د کور سٹارټ شي ما لیدلې دي ما کتلې دي ما اوریدلې دي موږ مشاهده کوو ارڅ وینو د دې معاشري چې څوره مسلې مسائل لانجی کنجی چې څوره راځي امام لړم دی راځي امام نه ذکر یا به جوړي سي جوړو کړی به هر قسم مسله دل راځي هر قسم سي ورته لین دین دل راځي هر قسمه پریشانی مکت راځي د طلاق مسله خو چرته تلی نه ده د میراث مسله خو چرته تلی نه ده د جنگ جګړو خو الا ماشاءالله اخو اسیان نرمل خبري دوستانو عزیزانو عرض مې د تداکلو چې الله رب العزت مبارکه شعبان میاشت راوسته حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې خاص عبادت او اهتمام کول او په عبادت کې موږ دی او پسې دویم رکن چې کوم دی د اسلام هغه د زکات دی چې کله پتا باندې زکات لازم شو نو ټیک د خامخا زکات ورکړه دا مکو چې په دې زکات کې سستیا نن سبا ټیک ته منم چې په حالات په ارچا باندې راځي او حالات ډیر سخت راغلي په ارچا باندې هر سړی نن سبا تنگ دست دی یره جی استاد ما سره سونه شته پیسې نشته نو شریعت خو ته دوره اجازه ترکړې چې سوره سونه دی دغه اسټیمیټو لګو ځان په کاغذ ولیکا سیلری پرسن
هر میاشت لګ لګ ورکوه چې را روان کال څومره صحیح ورته کومه میاشت راځي د زکات چې هغې نه مخکې تا زکات ختم کړي. شریعت خو تا سره رعایت کوي، تا ته سهولت درکوي، تا سره اسانتیا معامله کوي، تا ځان ته په زوره دین ګران کړی. دین اسلام چې کله تاسو فالو کوئ په هغې باندې خپل ژوند تېروئ، دین اسلام ډېر اسان مذهب. ټیک ته پابندي ده د رب العالمین د طرفه په تا باندې پابندي ده. مسلمان باندې الله رب العزت ځکه پابندي راوستې چې دی به د الله رب العزت د اوامر او د احکامو په دنیا کې ځان پابند ساتي، الله به پې تا ته الله رب العزت جنت درکړي. که چېرې عام اغیار او غیر مذهبه خلک ازادۍ ژوند تېروي، تم د ازادۍ ژوند تېروي چې زه خو ازادي ده او ازادي ده. ټیک ته ازادي ده، هغې باندې نه د مس پابندي پکې ساتي، نه د عباداتو پابندي ساتي، نه د الله د اوامرو او د احکام پابندي ساتي. تغي آزاد د دنیا دنیا جنت المؤمن و جنت الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. د مؤمن لپاره خو قیدخانه ده کده چې په هغه باندې پابندیان دي. د ورځې په 15 ټیمه پابندي د موز ده، هر کال په د زکات پابندي ده، هر کال په د روزي پابندي ده، هر وخت د الله رب العزت احکام شرعي پابندي ده. په ځکه ته مؤمن ویل کیږي، د الله رب العزت د اوامر او د احکام پابند بلل. او کچری انسان دا وای چې شریعت کې وای رجی ډیر تر گذر راغلی او ډیر آسان دی. ټیک ته آسان دی، دور آسان هم نه دی چې تو تا ځان آسان کړی دی. دا ته پکې شارټ کټ لار اختیاري ده. په دین کې ته څه کې، په دین کې څه ورته ایډیټینګ کې دا ګورې نه کی. سوره انبیاء کرام رضی الله عنهم اجمعین راغلي دي، او سوره د نیاز دنیا کې د الله رب العزت محبوبین او نیازمن خلق راغلي دي. دا غي خپل ځان نظرانه د دې دین لپاره پیش کړی دي، خو دین نه دی قربان کړی. ما تا ته ډېر په اسانه کې دین میلاو شوی دی، افسوس دا د موږ سره قدر نشته. رمضان المبارک ورځ شپې به راشي، تراویح ته ګورې رجي تراویح نشته، ټول خلک به صحیح ورته لکه تاسې فضول ګرځئ. که د الله عبادت دې وکړو نو ګنهګاري هسې فضول ګرځئ. که یو سپارې دوه سپارې تلاوت دې وکړو. په دې عوامو کې ما ته داسې خلک هم معلوم دي چې د قرآن دومره پابند دومره مینه ناک خلک دي چې هر رمضان المبارک هغه ورځ تیر رمضان کې ما سره یو کس مېله شو چې ما 35 ختمونه کړي دي قرآن. شته هیرې پکې شته، داسې خلک پکې شته. الله رب العزت نیازبین خلک پکې شته، موږ ته معلوم دي. خو الله رب العزت د دنیا نظام د نیازبینو خلکو او د دیندارو خلکو د لاسه چلی. داسې خلک پکې شته اعتکاف ته ناسي، په اعتکاف کې رب العالمین دلته کې جاړي. ځکه نه کله چې اعتکاف ته کسان کېږي، کله نه کله په یو دم د شپې چکر هم راله کوم چې ورګه پته ولګي چې خلک څنګه دي. داسې خلک هم شته په نفلونو کې رب العالمین ته جړاګانې فریاد کوي. دا خو نه دی چې ټول خلک به د ودونو او خادو کې راځي او ډمان او ګډېږي به د چا په شکل او د چا په هولیې به ګورې دوکه کېږي به نه. هر انسان الله رب العزت الله رب العزت ته ګورې نیاز وي. انسان سره الله رب العزت دا او یا میندو نه سیوا مینه محبت کوي. او یاد ساتئ انسان ځان قدردان کا چې څومره د قدر د هغې نه سره سیوا قدر الله رب العزت سره نورم سیوا کا. ځان له یو منصب جوړ کا، یو رفعت جوړ کا، یو شان جوړ کا چې څومره شان درته الله رب العزت درکړی دی، د هغې نه سیوا ولا شان ولا ځان جوړ کا. او الله رب العزت ته چې بیا نږدې شي. په دې دنیا کې انسان که وګرځي څومره تکلیفونه، څومره مصیبتونه، څومره آفتونه، څومره امتحانونه په ده باندې راځي. چېرته په دنیا کې داسې یو وخت راغلی په تاسو باندې چې هر یو سړی درنه ناامیده شي، هر سړی درنه پاتې شي، هر سړی درنه عاجزه شي، د دنیا هر څیز درنه پاتې شي، دولت د سره هم ډېر، سرمایه د سره هم ډېر، هر شی د سره ډېر. انسان چې اخر کې مایوسه شي نو چاته لاس اوچت کړي؟ هغې بادشاه ته، هغې حکم الحاکمین ذات. نو ولې اوس نه ورسره عزم نه کوئ؟ ولې ورسره د اوس نه دوستانه ولې نه کوئ چې یا پروردګاره ما سره د دنیا هر آسایش، هر سہولت، هر چیز موجود دی، رب العالمین زه تا ته علاوه بل د چاته به محتاج نه یم. عبادت کوم خالص تا دپاره به کوم، ایمان که لرم خالص په تا به لرم، صدقه خیرات او زکات ورکوم خالص تا دپاره به کوم. انسان افسوس دا دی چې کم عمل کوي د خلکو د ښودنې دپاره او د ریا دپاره. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.